السلام علیکم، زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. تیره ورځ کرونا وایرس په ملکي 15 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې تر اوسه پورې د ټولو مړو شمېره 9753 ته رسېدلې ده. په ملک کې د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمېره 2,40,511 شوه. په شمالي وزیرستان کې د دهشتګردو په سکیورټي فورسز باندې د حملې په نتیجه کې د فورس یو اهلکار شهید او نور جوبل شو. آرمي چیف او ډي جي آی عیسائی د وزیر اعظم سره ملاقات وکړ. بل اړخ ته د کرسمس په موقع باندې وزیر اعظم او صدر په خپلو پیغامونو کې مسیحي برادرۍ ته اپیل کړی دی چې د کرونا وایرس د احتیاطي تدابیرو د خیال وساتي. آرمي چیف جنرال قمر باجوا ویلي دي چې د دنیا یو طاقت هم پاکستان نشي ختمولی. پاکستان او د چین د فضایي جنگي مشقونه اختتام ته ورسېدل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پیړو د پالیسۍ د بورډ د اجلاس صدارت کړی دی. کامران بنګش د کرسمس په موقع باندې په مسیحي برادرۍ کې تحایف تقسیم کړي دي. د پاکستان د بانی قائد اعظم محمد علي جناح د پیدایش 144مه ورځ ونمانځلې شوه. د مسلم لیگ نون د مرکزی مشرانو سره د چین سفیر ملاقات وکړ. وفاقي کابینې د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي نوم د اسیل نه د ویستو منظوري ورکړې ده. فنکشنل مسلم لیگ د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د مصالحت کوششونه شروع کړه. په افغانستان کې د انساني حقوقو سرګرم رکن پرشته کوستانۍ سره ضرور ووژلې شوه. ناسا په مریخ باندې د خپل جهاز د کوزېدو ټریلر جاری کړ. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان اظهر علي په نیوزیلند کې د ټیسټ سیریز دپاره د بالرانو کردار اهم ګرځولی دی. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم لوبغاړی یاسر شاه په نیوزیلند کې د ناسازو حالاتو باوجود د بهترینې کارکردګۍ د ښودلو دپاره پرعزم دی. د ملک په شمالي برخو کې په میداني علاقو کې د باران او په غرایزو علاقو باندې د واورې پرېوتو امکان دی. بل اړخ ته په کراچۍ کې د ګل د ورځې نه د شروع د ورځې پورې د سختې یخنۍ د راتلو امکان ظاهر شوی دی. او اوس د دې خبرونو تفصیل. تیره ورځ کرونا وایرس په ملک کې 15 کسان نور وژلي دي.
دغه رنګې تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس له کبله د شوو مړو شمیره 9253 ته رسیدلې ده. تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 2152 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. ملک کې د کرونا وایرس د فعالو مریضانو شمیره 2,40,511 شوه. تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 1,40,415 ټیسټونه شوي دي. دغه رنګې تر اوسه پورې د کرونا وایرس د ټولو شوو ټیسټونو شمیره 4,72,881 شوه. په شمالي وزیرستان کې د دهشتګردو په سکیورټي فورسز باندې د حملې په نتیجه کې د سکیورټي فورسز یو اهلکار شهید او نور جوبل شو. په دې حمله کې 2 دهشتګرد هم وژل شوي دي. دې حمله کې شهید شوی د پاک فوج نایک یاسین په خپله ابایي علاقه سوات کې د پوځي اعزاز سره خاورو ته وسپارلی شو. صدر پاکستان ډاکټر محمد عارف علوي او وزیر اعظم پاکستان عمران خان د کرسمس په موقع باندې په خپل جدا جدا پیغامونو کې په مسیحي برادرۍ باندې زور ورکړی دی چې د کرونا وایرس د حفاظتي تدبیرونو دی په سختۍ سره خیال وساتي. بل اړخ وزیر اعظم عمران خان د آرمی چیف جنرال قمر باجوا او د ډي جي آی سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې د ملک په سلامتۍ، په مقبوضه کشمیر او د جنگ بندۍ پر لاین باندې د خلاف ورزو په حواله باندې خبرې اترې شوې دي. آرمی چیف جنرال قمر باجوا په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د دنیا یو طاقت هم پاکستان نشي ختمولی. د پاکستان او د چین د فضایي مشترکه جنگي مشقونه اختتام ته ورسېده. دې موقع باندې ایر چیف مارشل مجاهد انور او چینی سفیر په جنگي مشقونو کې د شریکو ځوانانو سره تصویرونه وویسته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د پیډو د پالیسۍ د بورډ د اجلاس صدارت وکړ. وزیر اعلی محمود خان د نادارو مستحقینو د پله د زکات د آسان او شفاف تقسیم دپاره د جامع پلان د جوړولو هدایات جاری کړه. د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش د کرسمس په موقع باندې په مسیحي برادرۍ کې تحایف تقسیم کړه. د په دې موقع باندې وی چې د قائد اعظم محمد علي جناح په پاکستان کې اقلیتونه په مکمله توګه باندې محفوظ دي. دا زیاته کړه چې د کرسمس په خوشحالو کې صوبایي حکومت د مسیحي برادرۍ سره بالکل شریک دی. د پاکستان د بانی قائد اعظم محمد علي جناح د پیدایش 140مه ورځ په شان او شوکت سره ونمانځلې شوه. په دې لړ کې په سرکاري او په عامه سطح باندې ځای په ځای غونډې شوي دي. د قائد اعظم محمد علي جناح په مزار باندې د ګارډ د بدلېدو شانداره دستوره وشوه. مسلم لیگ نون د مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او حسن اقبال سره د چین سفیر ملاقات وکړ. په دې ملاقات کې په مختلفو امورو باندې خبرې اترې شوې دي. بل اړخ ته وفاقي کابینې د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نوم د ACL نه د ویستو منظوري ورکړې ده. د صوبایي اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د مسلم لیگ نون پارلماني لیډر او د صوبایي اسمبلی ممبر اورنګزیب نلوټا ته ویلي دي چې د په فوري توګه باندې حاضر شي ځکه چې د استفاده ته میلاو شوې ده. بل اړخ ته اورنګزیب نلوټا ویلي دي چې د استعفا خپلو مشرانو ته ورکړې ده، نو څنګه صوبایي اسمبلی ته ورسېده. د مسلم لیگ نون قیادت د اورنګزیب نلوټا استعفا د صوبایي اسمبلی سپیکر ته د رسېدو د خبر تردید کړی دی او زیاته کړې ده چې په دې خبر کې هیڅ صداقت نشته. اورنګزیب نلوټا خپله استعفا د خپل قیادت سره جمع کړې ده کومه چې موږ سره موجوده ده. په کوستان کې په موټرسایکل باندې سورو نامعلومو کسانو د افغانستان د انساني حقوقو په سرګرم رکن پرشته کوستانۍ باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې دا سره ضروره مړه شوه. د فلم او د ټلویزیون د مشهور اداکار اظهار قاضي د مرګ 14 کاله مکمل شوي دي. د 14 کاله اګاهو د خپلو مینوالو نه جدا شوی و. اسرائیلي وزیر دا دعوه کړې ده چې په جنوري کې بعد امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د رخصتېدو نه مخکې یو بل لوی اسلامي ملک اسرائیل تسلیم کړي. د امریکای خلایي ادارې ناسا په مریخ باندې د خپل خلایي جهاز د کوزېدو ټریلر جاری کړی دی.
راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. پاکستان د قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان اظهر علي ویلي دي چې په نیوزیلند کې په ټیسټ سیریز کې د بالرانو په کردار باندې زیات انحصار دی. د زیاته کړې ده چې د ټیم منیجمنټ له پکار دي چې ډېره توجه په بالینګ سایډ باندې ورکړي. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم لوبغاړی یاسر شاه په نیوزیلند کې د ناسازو حالاتو باوجود د ښې کارکردګۍ ښودلو دپاره پوره عزم دی. او اوس ګورو د موسم حال. د ملک په شمالي برخو کې د خیالي د ورځې نه په میداني علاقو کې د باران او په غریزو علاقو باندې د واورې پریوتو امکان دی. د موسم په اړه په خبرونو کې ویلې شوي دي چې د مغربي یخو هواګانو لهر به د خیالي په ورځ په پاکستان کې داخليږي. بل اړخ ته په کراچۍ کې د ګل د ورځې نه له شروع د ورځې پورې د سختې یخنۍ د راتلو پیشنګویي شوې ده. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. دا ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.